تاسې اړولي نو بیا خو نه کېږي ځکه کله کله د استنجا له وجې نه په سړي باندې هغه د یو نوک قدرې نجاست هغه صاحب منه یوې لپې ته ورسېږي نو هغه پې باندې زیاتېږي نو کوښښ وکړئ چې ډېر ځان په دې باندې مکلف کوي او انسان په دې مکلف دی چې هغه باید دې طرف ته ډېره توجه وکړي چې استنجا باید یو چا وچه وي داسې نه وي چې کله کله او دوی مشکل موږ تاسې خلک دا هم لرو چې کله اکثره موږ د لارو په جوماتو کې یا د ښارونو په جوماتو کې ګورو چې یو په خاصه توګه هغه ډېر داسې بزرګ طبیعته سپین ږیری چې وي چې نور اتې شریعت باندې نه پوهېږي ایله بېله یې شیخي شروع کړې وي هغلته ډېر خلک هم ولاړ استنجا په ځای کې نو د ده عورت ښکارېږي هر کله چې عورت د تاسې ښکارېدل که استنجا هر څومره تاسو ورته اړتیا وه بېلې دې نه چې فرض نه وه نو استنجا ویلو ته بیخي بیا ضرورت نشته ده نو استنجا وچول ډېر ضروري خبره ده او دا شرعا یو مکلفیت ده چې انسان ته سپارل شوی ده او که نه خدای مه کړه نجاست که دې سره څوک خیال ونه کړي نجاست پرې زیاتېږي خاص په محض اوبو استعمال باندې او همدارنګه بېرته کالی ته هم د انسان چټلي رسېږي نو دې شي کې به ډېر احتیاط کوي محترم وروره ښه بله پوښتنه یې دا وکړله چې موږ خلک وایي چې خوښینې سره تلل روا دي او له ورور سره نه دي روا دا خلک مکمل هم د ښځو خبرې دي ښځې روایتونه کوي نو شرعا ناجائز ده حرام ده ناروا ده د خینې سره د اوښې سفر په تنها توګه باندې په یو خونه کې اوسېدل داسې ناروا ده لکه د یو پردي سړي سره ناروا ځکه خینه په سړي باندې موقته حرامه او ناروا ده صحیح ده شاید یو سړی د خپلې حیا له وجې نه خپلې خور ته د هغې په زړه کې څه تېر نه شي یا ورېرې ته په زړه کې څه تېر نه شي یا خورجې ته په زړه کې څه تېر نه شي نورو طرفو ته بیا شیطان دا ډېر هڅوي نو د یو ځوان سړي چې هغه خینه ولري یا به خپلې ښځې ښایسته یا به بدرنګه یا به ترې مستې یا به ترې کشر وي ورسره تللی داسې حرام او ناجایز دي لکه د درېیم کلي د سړي ورسره حرام او ناجایز دي داسې د خلکو خبرې دي څومره اکثره داسې پیښې اوس چې کېږي او کیسونه راځي نو همدغه د اوښېګانو او د خوښینو نه مشکل جوړېږي نو قطعا حرام دي ناروا دي شرعا تاسې درانه سپین ږیري بیا په دې پوه شي چې د سرخیل مماګانې یا زړې خواښېګانې او بعضې خواښېګانې داسې چې هغه د روایتونه راباسي ناجایز دي ناجایز دي حرام دي حرام دي ښه نور هغه سې محترم وردګ غواړي کنې وایي د جنت او دوزخ په منځ کې بل کوم جنت دی او څوک به پکې وي نو وروره بل جنت خو ماته په جنت د دوزخ منځ کې مولا کلیدلی یا نه چا څه پکې ویلي دي که تا ته چا درښودلی خو تېر راښیې د جنت او د دوزخ په منځ کې خو قرآن دا وایي چې یو دیوال دی چې هغه ته اعراف وایي صورت اعراف چې کله ته وګورې بیا دا مسله درته معلومیږي اعراف باندې به ځینې خلک ناست وي چې جنت هم داسې ورګوري جنتیان هم پېژني او چې دوزخ ته ورګوري دوزخیان به هم پېژني او جنتیانو ته به وایي چې مزې مو کړلې مزې ښه ده چې تاسې په جنت کې او دوزخیانو ته به وایي چې شکر چې له تاسې سره نه وي دلګانو کې اوس موږ هم تاسې غوندې په دغه ګرم ځای کې وو نو دې ته اعراف وایي او دې ته علما کرام درې روایت دي یو روایت دا ده چې هغه څوک به په اعراف کې وي چې لکه ماشومان به وي د کافرانو بل روایت دا ده چې نیکي او بدي سره برابروي نو والله اعلم ښه او بله پوښتنه راغا صاحب دا وکړه وایي که په صورت اخلاص نو خبره دا وروه چې په قرآن کریم کې ترتیب شرط ده که صورت اخلاص مخکې وي صورت فلق وروسته مشکل نشته خو صورت اخلاص آیاتونه له صورت فلق او صورت الناس نه زیات دي نو اول چې تاسو په قرآن کریم په منځ کې د قرآن کریم کومه حصه وایي نو کوښښ وکړئ چې درې آیات یې فرق نه کوي نو ستونزه پکې نشته ده خو په ترتیب کې مشکل نشته مشکل په څه شي کې ده په کموالي او په غټوالي کې ده قدرمنو لیدونکو دا د نننۍ ورځې د پښتو تلویزیون د الفتا خپرونه نور مو په همدې ځای په خدای سپارو له تاسو ټولو مننه کوو همدارنګه له خپلو درنو قدرمنو تخنیکي همکارانو نه هم السلام علیکم ورحمة الله وبركاته والمرء صدمي أخستفكو لإلهامنا أي مصطفى خير الورى محبوب دفعت لي مولانا طول زينتنا ويلا تنظرها كلنا تنجرها كلنا
د انبیاء مقتدی وی مسجد اقصا کی دی سرگان د انبیاء مقتدی وی مسجد اقصا کی دی سرگان شول عزتنا وی ای مصطفى خیر الورى محبوب دفعتني مولا طول زينتنا وی لا جامع دا کمالات وی تاکیرات دنیا والا وصفنا وی ای مصطفى خیر الورى محبوب دفعتني مولا طول زينتنا وی لا تنزهر كبلا لا تنزهر كبلا کانی او بٹی دیسا هدي سرونا وي أي مصطفى خير الورى محبوب دفعتني مولا طول زينتنا وي لا تنزهر كبلا لا تنزهر كبلا جهان پیدا شوستا